دا خبره همیشه په یاد ولرئ چې په ژوند کې ځینې داسې اصول دي چې په هغه اصولو باندې هیڅ وخت هم باید موږ معاملې ته تیار نشو. د نړۍ ټول متفکرین په دې نظر دي چې هر چا په دغه اصولو باندې معامله یا سازش کړی نو په ژوند کې هغوی ناکامه شوي دي او د پښیمانتیا سبب هم شوی دی. سلامونه، زه یم سلیم خان زیار. نن په هغه څو اصولو باندې خبرې کوو چې باید په هغه اصولو باندې موږ هیڅ وخت هم معامله ونه کړو. اول اصول هغه صحت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحت غنیمت وګڼئ مخکې د مریضتیا څخه، یعنی صحت زموږ په ژوند کې ډېر ارزښت لري، خو ځینې خلک دې ارزښت ته په ښه نظر نه ګوري، یعنی ټوله ورځ په خپل کاروبار او د پیسو په پیدا کولو کې مصروف وي خو خپل صحت ته بیخي وخت نه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره کله چې زموږ په بدن کې نیمګړتیاوې پیدا کېږي، یعنی هر کله چې موږ مریض شو هغې څخه وروسته بیا موږ ته د صحت هغه ارزښت رامعلومیږي چې صحت څومره ارزښت لري. د صحت د ښه ساتلو لپاره باید هره ورځ موږ ورزش وکړو او د ورزش سره سره باید موږ ښه خواړه وخورو، یعنی هغه خواړه چې صحتمند خواړه دي لکه سبزیجات او میوه‌جاتو څخه استفاده وکړو تر څو موږ یو ښه صحت ولرو. د ښه صحت درلودلو سره موږ هر څه، یعنی عبادت کولی شو، کاروبار کولی شو، درس ویلی شو، خو چې کله موږ مریض یو نو بیا هیڅ هم نشو کولی او په خپل ځای به قلار پروت یو. دویم اصول هغه چې دی وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر خلک د هغوی په اړه بې پروا دي. یو صحت دی او بل فارغ وخت، یعنی موږ د خپل ډېر فارغ وخت په بې ځایه څیزونو کې تېروو. باید خپل په دغه فارغ وخت کې موږ یو څه مثال مطالعه وکړو، ورزش وکړو او خپل دغه فارغ وخت باید موږ بې ځایه تیر نه کړو تر څو وروسته زموږ د پښیمانتیا سبب نشي. خپل وخت څخه موږ هغه وخت استفاده کولی شو چې په خپل ژوند کې موږ یو ترتیب ولرو او د دغه ترتیب لپاره باید موږ په خپل ژوند کې باید یو تقسیم اوقات ولرو او د هغه تقسیم اوقات په مطابق باید موږ خپل ژوند تیر کړو تر څو وروسته زموږ د پښیمانتیا سبب نشي او د وخت څخه مو هم ښه ګټه اخیستلی وي. دریم اصول هغه چې دی ریلیشنشپ، یعنی زموږ تعلقات، زموږ خپلوي هم زما په نظر خپلوي د انسان په ژوند کې د روح په څیر ضرورت دی، ځکه چې موږ خپلوي ته اړتیا لرو، د خلکو سره تعلقاتو ته موږ اړتیا لرو، نو باید دې ته ډېره پاملرنه وکړو. خو ډېر خلک د پیسو ګټلو کې مصروف وي، د مال دولت په ګټلو کې مصروف وي او دغه ارزښت او دغه اصل ته یې بیخي پام هم نه وي، حتی خپل کورنۍ ته هم ډېر پام نه کوي. نو باید خپل دغه اصول هم موږ ښه وساتو او په دغه اصل باندې هم موږ چیرې هم معاملې ته تیار نشو. څلورم اصول هغه زموږ کیریر یا زموږ مسلک دی. مسلک یعنی هغه څه چې د هغه د لاسته راوړلو لپاره، د هغه د زده کولو لپاره موږ کلونه زیار باسو تر څو موږ په آینده کې یو ښه ژوند ولرو، یو خوشحاله ژوند ولرو. خو اکثره خلک بیا د نورو د خبرو تر تاثیر لاندې د نورو په خوښه ځان ته مسلک انتخابوي چې وروسته بیا په ژوند کې د مشکلاتو او د خفګان سبب هم کیږي. کوم مسلک یې لوستی په هماغه مسلک کې چیرې وظیفه واخلي نو هغه وظیفه بیا د زړه نه وي، ځکه چې اصلا هغه مسلک د اول نه خوښېده خو د خلکو د خبرو تر فشار لاندې او دغه مسلک یې انتخاب کړی. نو باید موږ د خپل مسلک باندې هم هېڅ چیرې معاملې ته تیار نشو، یعنی هغه مسلک چې زموږ خوښېږي، یعنی هغه مسلک زموږ خوښېږي، موږ ته خوشحالي راکوي، په هغه کې زموږ د دین، زموږ د هېواد او د خلکو فایده وي، باید موږ هماغه مسلک ځان ته انتخاب کړو، نه دا چې د خلکو د خبرو تاثیر لاندې راشو او خپل آینده ژوند خراب کړو. پنځم اصول هغه چې دی هغه خوشحالي ده، یعنی هېڅ چیرې هم باید په خپلو خوشحالیو باندې موږ معاملې ته تیار نشو. خوشحالي یعنی زموږ کورنۍ زموږ خوشحالي ده، زموږ خپلوان زموږ خوشحالي ده. یعنی ځینې خلک داسې هم شته چې کله د هغوی کورنۍ کې د هغوی په خپلوانو کې د خوشحالۍ مراسم وي
نو هغه ورته خپل کار نه پرېږدي، یعنې هماغه مادیاتو پسې روان وي او خپل معنویاتو ته هېڅ توجه هم نه کوي. اصلا زموږ یو مشکل دا دی چې موږ د ژوند مقاصد او ضروریات نه دي پېژندلي. یعنې په ژوند کې ځینې داسې دي چې هغه مقصدونه دي او ځینې کارونه هغه چې د ضروریات دي. یعنې په ژوند کې تعلقات یا خپلوي، زموږ کورنۍ دا زموږ مقصد دی او پیسې مال دولت دا زموږ ضرورت دی. خو موږ پیسې مال دولت مقصد ګڼلی او کورنۍ او خپلوي او روابط تعلقات دا موږ ته یو ضرورت ښکاري. نو همدا لامل دی چې موږ اکثره وخت د مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان یو. نو باید هېڅ چیرې په خپل خوشحالیانو باندې معامله ونه کړو. شپږم اصول هغه سلف ریسپیکټ دی، یعنې زموږ عزت یعنې هغه څه چې د هغې په وجه موږ په ټولنه کې په لوړ سر ګرځېدلی شو او د خلکو روابط هم زموږ سره ښه وي. خو بیا هم بدبختانه زموږ ځینې خلک د یو څو روپو لپاره او د مادیاتو لپاره خپل دغه عزت له لاسه ورکوي. نو باید موږ د خپل په ټولنه کې د خپل عزت د برقرار ساتلو لپاره باید ښه کارونه وکړو. باید هېڅ چیرې داسې کار ونه کړو چې هغه زموږ په ټولنه کې زموږ د بېعزتۍ لامل کېږي. باید د دغه کارونو څخه ځان وساتو. نو دغه شپږ اصول مې نن تاسو سره شریک کړ. نو امید لرم چې دا ویډیو مو هم خوښ شوی وي. ځینې نور اصول هم دي، هغه به تاسو سره په راتلونکي ویډیو کې شریک کړم. نو ډېره مننه له تاسو څخه.